बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دوستانو راځو د انټرنل لوډینګ په برخه کې د فنډامنټل د سوالونو حل ته راځو. لومړی مثال اف یو دی له موږ سره. په دې سوال کې له موږ څخه غوښتلی دي ترڅو تاسو په سی نقطه کې د دې نارمل فورس، شیر فورس او بینډینګ مومنټ لاسته راوړئ. نو د دې مثال د حل کولو لپاره لکه په تېرو مثالونو کې چې موږ لومړی د دې 3 پارټي ډیاګرامس رسمو او وروسته به موږ ریاکشن یې لاسته راوړلی. دلته په همغه ډول سره لومړی راځم د دې 3 پارټي ډیاګرام رسموم. په دې ډول سره دلته له موږ سره پن اتکا ده، نو دوه ریاکشن یې موږ سره جوړوي. په دې ډول سره دا به له موږ سره بی ایکس شي او دا به له موږ سره بی واي شي. دلته چې دی له موږ سره ای واي دی ځکه چې رولر دی موږ سره، او دلته 80 نیوټن ضرب متره البته کیلو نیوټن دی. 80 کیلو نیوټن ضرب متر دلته مومنټ تولید کړی دی. نو دلته له موږ سره د سی نقطه وجود لري او دلته هم یو قوې عمل کړی دی چې 10 کیلو نیوټن دی. نو ویلی دی چې تاسو د سی په نقطه کې بینډینګ مومنټ، شیر فورس او نارمل فورس لاسته راوړئ. دې مثال د حل کولو لپاره موږ د دغې معادلې ته د مومنټ معادلې ته ضرورت لرو. که چیرې زه راشم د خواته محاسبه کوم، که چیرې زه غواړم چې ښی طرف محاسبه کوم، دا طرف محاسبه کول غواړم، نو هم به بی ایکس لاسته راوړم، بی واي به لاسته راوړم. ولې که چیرې غواړم چې چپ طرف محاسبه کړم، یوازې موږ سره د ای واي لاسته راوړل مهم دي. نو که چیرې زه دا چپ طرف ونیسم نو دا به زموږ دپاره اسانه وي. نو را به شو دلته د ای نقطې ته به مومنټ ونیسو موږ، یا د بي نقطې ته مومنټ نیسم چې ای واي موږ ته لاسته راشي. سمیشن د ام ای بي مساوي له 0 سره. نو راځم ای واي ضربې دلته تر بي نقطې پورې څونه فاصله ده؟ 2 ضربې 2 او البته دوران به هم دې ته ورکو، داسې به منفي ورته ورکو. نو چون دا داسې دوران تر سره کوي دلته یو منفي ورته اضافه کوم، منفي ای واي ضربې 2 او د خواته راځم لس، دا هم موږ سره دغه تولیدوي، دا به هم موږ سره منفي شي. منفي لس بازو څونه دی؟ 2 ضربې 2 متره. او دلته له موږ سره دا مومنټ هم تولید شوی دی چې دا مخالف الجهته دی، نو مثبت 80 مساوي له 0 سره. دا به شي شل او دا به شي 40. اخواته چې واړو منفي 40 منفي به د منفي سره لاړ شي، نو ای واي به موږ سره څونه شي؟ ای واي به شي 60 کیلو نیوټن سره. اوس په لاندې راشو. نو ای واي موږ لاسته راوړو 60 کیلو نیوټنه، دا شوله له موږ سره 60 کیلو نیوټن. اوس راځم دا برخه ترې نیسم. نو د دې دپاره فری باډي ډیاګرامس رسموم. د خواته چپ طرف ترې نه نیسم، نو موږ تاسو به نارمل فورس د خواته ورکړو، دا به شي ان سی او
منګه سره چپ طرف مو نیولی نو شیر فورس به لاندې راشي وي سي او بینډینګ مومنټ موږ او تاسو چپ طرف ته ورکړو ځکه چپ طرف مو ترې نیولی نو ام ای سي تر څنګه دلته له موږ سره یو مومنټ هم تولید شوی 80 نیوټن ضربې کیلو نیوټن ضربې متر او ای وای هم دلته لاس ته راغلی دی چې څو دی دا هم 60 کیلو نیوټنه دی اوس به لاړ شو د دې اف ایکس او اف وای به لاسته راوړو تر څنګه مومنټ نو که چیرې زه لاړ شم سمیشن د اف ایکس لاسته راوړم نو په اف ایکس کې به موږ سره ان سی لاسته راشي نارمل فورس نو ان سی بله قوه دلته موجوده نه دی دا مساوي شي له صفر سره نارمل فورس له موږ سره صفر شو اف وای ته راځم مساوي له صفر سره نو که چیرې دلته وګورو دا چې بره ونیسم مثبت دخوا ته دا موږ مثبت نیو نو را به شو شل بره جهت دی نو دا به 60 کیلو نیوټن شي او وی چې دی دا لاندې دی منفي وی سی مساوي له صفر سره وی سی به څونه شي 60 کیلو نیوټن دا له موږ سره د دې شیر فورس شو اوس به لاړ شو مومنټ به ونیسو البته دغه ته منفي مساوي له صفر سره نو که چیرې وګورو ام سی موږ سره په هغه مخالف دوران تر سره کوي دا موږ سره مثبت شي ام سی منفي شل ضربې فاصله دلته څونه راځي که چیرې دا ای وای شي نو د دې ځای نه تر دې ځای پورې یو متر او دلته موږ سره یو مومنټ هم تولید شوی دا مخالف دی نو مثبت 80 دا مساوي شي له صفر سره نو ام سی به موږ سره څونه لاسته راشي ام سی به لاسته راشي 40 کیلو نیوټن ضربې متر سره دا شو له موږ سره د بینډینګ مومنټ دی شو شیر فورس او دی هم نارمل فورس شو اوس هم راځو دوهم مثال ته په دې مثال کې ویلی دی چې د سی په نقطه کې بینډینګ مومنټ شیر فورس او نارمل فورس لاسته راوړئ بینډینګ مومنټ شیر فورس نارمل فورس او بینډینګ مومنټ لاسته راوړئ که چیرې وګورو دلته موږ سره دا ډسټریبیوټډ لوډ دی دا هم ډسټریبیوټډ لوډ دی دا به موږ کانسنټریټډ لوډ ته اړو نو راځو لومړی د تیر مثالونو په څیر لومړی د دې فری باډي ډیاګرام رسمو دلته په دې ډول سره دا موږ سره د پن اتکا دی او دا موږ سره رولر دی دلته یو بی وای جوړیږي او دلته موږ سره ای وای او دلته هم ای ایکس په دې ډول سره نو دلته به ای ایکس شي او دلته به هم ای وای شي تر څنګه دلته به بی وای شي په دې ډول سره اوس به راشو دا به موږ او تاسو که چیرې وغواړو چې دا کانسنټریټډ لوډ ته واړو نو چون مستطیل دی 100 ضرب 1.5 دلته هم 200 په دې ډول سره 200 چون دلته 200 لرو ضرب 1.5 نو 100 ضرب 1.5 یو سل او 50 نو دلته متر دی متر به بیا د متر سره لاړ شو نو پاتې به څه شي نیوټن به پاتې شي دلته به البته موږ سره سی نقطه شي د سی نقطه دی او دلته به موږ سره 200 ضرب 1.5 300 نیوټن نو اوس به راشو په دې کې موږ ریاکشن یې لاسته راوړو د ریاکشنو د لاسته راوړلو لپاره موږ که چیرې داسې وکړو چې د
ا نقطې ته موږ مومنټ لاسته راوړو، او کله چې بیا قطع ترې ناخلو دغه برخه که چیرې ونیسو نو موږ سره به کار اسانه شي، ځکه چې دلته بیا موږ که چیرې د خواته نیسو بیا ا ایکس او ای وای هم باید موږ لاسته راوړو. د دې دپاره موږ نظر ا نقطې ته مومنټ نیسو. سمیشن د ام ا نقطې ته مساوي له صفر سره. نو را بشم البته مومنت هم اخواته منفي، دا چون هم جهت دوران تر سره کوي منفي 150 ضرب دلته دا مستطیل دی، نو دا په منځ باندې عمل کوي، چې په منځ باندې عمل وکړي دا پر دوه تقسیمیږي، چې دوه تقسیم کړو 0.15. دلته که چیرې راشو منفي 300 ضرب دا هم په منځ باندې نیمیږي 0.15 دلته دی او 1.15 دلته دی، نو دا به شي څونه چې دواړه سره جمع کړم، دواړه سره چې جمع کړم 2.25 او دا چې د مخالف دوران تر سره کوي منفي بی وای ضرب مکمل 3 دی مساوي له صفر سره، دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې دا مکمل 3 دی، ځکه 1.15 تر دې ځای پورې 1.15 تر دې ځای پورې. نو بی وای به موږ سره لاسته راشي څونه، بی وای دا دواړه سره چې جمع کړم نو مکمل دې ما څه به وکړو، البته دلته 3 هم لرو، دا به شي مساوات نه خواته هم اړومه، نو 280.15 په 3 باندې چې تقسیم کړمه لاسته به راشي 262.15 به لاسته راشي، نو دا شو له موږ سره بی وای. اوس به لاندې راشو قطع به واخلو، همدغه برخه موږ په قطع کې ونیسو، بی وای مو هم لاسته راوړو. نو لاړ به شو د دې دپاره د قطع لپاره فری باډي ډیاګرام رسمو، د خواته موږ سره به ان سی شي، بره به موږ سره وی سی شي، او د خواته موږ سره ام سی شي. بی وای مو هم دلته لاسته راوړو چې 262.15 او دلته 300 نیوټن قوی عمل کړی دی، دا څخه موږ ترېنه په قطع کې ونیوله. نو که چیرې راشو اوس د ایکس سمیشن د اف ایکس ونیسو، سمیشن د اف مساوي له صفر سره، نو د خواته مثبت، نو ان سی به موږ سره څو شي، ان سی به موږ سره صفر راشي ځکه بله قوه موجوده نه ده. سمیشن د اف ای وای ته دا مساوي له صفر سره، که چیرې وګورو دا مثبت ونیسو بی سی به مثبت شي منفي 300 مثبت 262.15 مساوي له صفر سره. بی سی دا چې محاسبه کړم مساوات نه خواته هم واړم نو 30.15 نیوټن به موږ سره لاسته راشي. اوس به لاړ شو د دې بینډینګ مومنټ به هم لاسته راوړو، دا شو له موږ سره د دې نارمل فورس. د بینډینګ مومنټ دپاره سمیشن د ام سی مساوي له صفر سره، البته د خواته موږ منفي نیسو، نو چون دا هغسې دوران ترسره کوي منفي ام سی او منفي 300 ضرب مستطیل دی، دا په منځ باندې چې نیم کو 0.15 او مثبت بشي 262.15 ضرب مکملا 1.15 مساوي له صفر سره. نو دا چې ټول محاسبه کومه ام سی به لاسته راشي 168.15
پنځه اویا نیوټن ضربې متر. دا شو له موږ سره بینډینګ مومنټ، د شیر فورس او دا هم د نارمل فورس شو. اوس راځو دریم مثال ته. ډېر اسانه مثال دی دا هم. لومړی به موږ دلته له موږ نه غوښتي دي تر څو د سی په نقطه کې بینډینګ مومنټ، شیر فورس او نارمل فورس لاسته راوړو. نو بیا هم د تیر په شان لومړی د دې فری باډي ډیاګرام رسموم په دې ډول سره. دلته موږ سره د A نقطه شي، A نقطه کې فقط رولر موجود دی نو AY به لاسته راشي. دلته د B نقطه کې پن اتکا دی نو دلته به BY شي او ترڅنګ دلته به BX شي په دې ډول سره. ترڅنګ دلته د C نقطه موجوده ده. دلته چې دی ډیسټریبیوټډ لود دی، نه ډیسټریبیوټډ لود به موږ او تاسو کانسنټریټډ لود ته اړو. دا به تقریبا مکمل څونه راشي؟ شل ضرب دوه څلوېښت کیلو نیوټن. دلته به څونه قوه عمل کوي؟ څلوېښت کیلو نیوټن. اوس به راشو موږ سره که چیرې وغواړو چې دا طرف ونیسو نو کولی شو، او که چیرې دا طرف ترې نه ونیسو نو کولی شو په ډېره اسانۍ سره د دې بیا نارمل فورس، شیر فورس او بینډینګ مومنټ لاسته راوړو. خو کولی شو چې دواړو طریقو نه داسې به وکړو چې د A نقطې ته به ونیسو مومنټ چې اسانه شي موږ سره کار. چون B هم دلته صفر کېږي موږ سره، BX دی البته. لومړی به لاړ شو د دې FX به لاسته راوړو مساوي له صفر سره. BX به موږ سره څونه شي؟ صفر به شي. بیا به لاړ شو که چیرې مومنټ مومنټ یې ونیسو یا د A نقطې ته مومنټ ونیسم، سمیشن د MA دا مساوي شي له صفر سره. نو را به شو البته دو خطا هم موږ سره منفي. نو دا مخالف دوران تر سره کوي BY ضربې مکمل دلته څونه دی؟ دا به شي BY ضربې څلور او دلته موږ سره منفي څلوېښت ضربې دا چې په منځ باندې نیم کو یو به شي ضربې یو مساوي له صفر سره. BY به لاسته راشي لس کیلو نیوټن. اوس به راشو قطع به واخلو. دغه برخه موږ تاسو قطع دغلته واخلو ترېنه چون موږ تاسو سره BY هم لاسته راغی. نو د C نقطه کې د قطع دپاره موږ راځو یو فری باډي ډیاګرام رسمو. دلته به لاسته راشي د دې BY BY څونه موږ لاسته راوړو؟ BY مو لاسته راوړو لس کیلو نیوټن او BX موږ سره صفر و. لاړ به شو دلته موږ سره NC شي، دو خواته به VC او دو خواته هم MAC به شي. اوس به لاړ شو سمیشن د FAX مساوي له صفر سره. نو NC دو خواته مثبت کو منفي NC مثبت دلته BX هم موجود دی، BX موږ سره صفر دی که نه مساوي به شي له څو سره؟ صفر سره. NC څونه شو؟ صفر. اوس به راشو سمیشن د FAY مساوي له صفر سره بره مثبت. نو VC مثبت دی البته ځکه بره دی او مثبت لس کیلو نیوټن.
شو دلته موږ سره وی سی خو موږ سره مثبت راغلی که نه بی وای او بی وای مثبت راغلی نو بره جهت ورته ورکړو خپل جهت اخلي د بی وای مساوي شي له صفر سره وی سی به موږ سره څونه لاسته راشي منفي لس کیلو نیوټن سره شیر فورس شو البته سمیشن د ام ای سی مساوي له صفر سره اخواته منفي شي نو چون دوران هم جهت تر سره کوي نو منفي ام ای سی او مثبت لس ضربې دلته به دا فازو څونه شي دوه مساوي له صفر سره اخواته چې واړومه منفي به د منفي سره خلاص شي ام ای سی به څونه شي ام ای سی به موږ سره لاسته راشي شل کیلو نیوټن ضربې متر سره دا شله موږ سره بینډینګ مومنټ دا زموږ سره د فنډامنټل په برخه کې د لومړیو درې مثالونو حل راتلونکي درې مثالونه په بله ویډیو کې په تمه اوسئ